الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد. په دې رساله کې چې دی پنځم درس هغه د شفاعت په باره کې دی. شفاعت چې دی یا سفارش دا د الله سبحانه وتعالی ملکیت او د هغې په اختیار کې دی او د الله سبحانه وتعالی د اجازت نه بغیر هیڅوک هم چا دپاره شفاعت او یا سفارش نشي کولی د قیامت په ورځ باندې. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولا يشفعون الا لمن ارتضى. دیو به سفارش نشي کولی مگر هغه څوک چې الله سبحانه وتعالی د هغې په سفارش باندې راضي وي. او الله سبحانه وتعالی د هغه چا نه راضي کیږي څوک چې د هغه د پیغمبر تابعداري کوي. هغه دین چې هغه رالیږلی دی هغه په خپل ژوند کې عملي کوي او هغې ته غاړه ږدي. نو موږ به الله سبحانه وتعالی نه سفارش غواړو. که چېرته موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سفارش غواړو د قیامت په ورځ باندې، نو څنګه به وایو ای ربه موږ ته ستا د پیغمبر ستا د نبي سفارش او شفاعت را نصیب کا. نو په دې الفاظو به موږ شفاعت چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی نه غواړو، ځکه دا د هغه په ملکیت کې دی او د هغه په اختیار کې دی. داسې الفاظ استعمالول دا صحیح نه دي چې انسان وایي ای نبی ای پیغمبره زما شفاعت وکړه، ځکه په قرآن او سنت کې او د صحابه کرامو په عمل کې او د مسلمانانو چې کوم عمل دی په هغې کې داسې کوم مثال نه دی موجود چې هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ډایرکټ شفاعت طلب کړی، بلکې مسلمان له پکار دی او د مسلمان به دا عقیده وي چې شفاعت دا د الله سبحانه وتعالی په ملکیت کې دی او د هغې په اختیار کې دی. نو موږ به چې دی شفاعت دا د چا نه غواړو؟ د الله سبحانه وتعالی نه. او مسلمان به چې دی بیزاري اعلانوي د هغه قسم واسطو نه چې هغه غیر شرعي وي. لکه ډیر خلک چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی په وحدانیت باندې یقین لري چې الله مالک دی، خالق دی، رازق دی، ژوندي کول کوي، مړه کول کوي. دا خبر هغې ومني، په دې باندې د هغې ایمان دی، خو سره د دې نه الله سبحانه وتعالی سره په عبادت کې شریک جوړوي. الله سبحانه وتعالی د خلکو په باره کې فرمایي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او دیو بندگی کوي غیر د الله نه، ما سوا د الله نه، د هر هغه چیز ما لا يضرهم ولا ينفعهم چې نه هغه دیو ته څه ضرر رسولی شي او نه ورته نفع او فایده ورکولی شي. ويقولون وایي دغه خلک هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا چې دي د الله سبحانه وتعالی په دربار کې زموږ دپاره سفارشتیان دي، زموږ به سفارش کوي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د دیو نه حکایت کوي. د مکې مشرکانو هم دا عقیده وه چې موږ د دې بوتانو عبادت چې کوو، د دیو تعظیم کوو او دیو دپاره چې دی منښتې منو، نذرانې ورکوو، دا صرف دې دپاره چې موږ په دې سره الله ته نږدې شو، چې کوم خیرونه دي هغه د دې په واسطه موږ ته راورسېږي او چې په موږ باندې کوم تکلیفونه په دنیا کې راځي هغې نه چې دی موږ دا بچ موږ ځکه د دې بوتانو عبادت کوو، دې ته سجدې کوو، تعظیم یې کوو. د دیو نه حکایت کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. موږ د دیو عبادت نه کوو د دې بوتانو الا لیقربونا مګر دې لپاره چې دیو د دیو په واسطه موږ الله ته نږدې شو.
نو اوس هم که موږ چېرته وګورو د قبر پرستو هم دا عقیده ده، هغه چې د قبر تعظیم کوي، د مزاراتو تعظیم کوي او هلته طوافونه کوي او سجدې کوي، هغه هم دقه نظر دی چې دا د الله اولیا دي، الله ته نږدې خلک دي، نو چې موږ د دې عبادت کوو، موږ چې د دې تعظیم او لویوالی کوو، د دې لپاره چې موږ په دې سره الله ته نږدې شو، او دا به هو شرک دی، دا شرکي عقیده ده، او دا د مکې مشرکانو عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی د هغې عبادتونه او د هغې دلایل چې کوم ویل د خپل عبادت دپاره د بوتانو هغه موږ ته نقل کړي دي. دغه رنګې ډېر خلک چې دی هغه به تاسو وګورئ، او دا هم د مشرکانو یو دلیل و په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویل تاسو د یو رب بندګي وکړئ، دا هغه رب چې تاسو پیدا کړي، د ځمکې اسمانونه پیدا کړي، دا ټول کائنات پیدا کړي، صرف د هغې عبادت وکړئ، صرف هغه راوبلئ په سختۍ کې او په اسانتیا کې. نو هغې به څه ویل په جواب کې؟ هغې به دا دلیل پیش کوو، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه وانا على آثارهم مهتدون. منګه چې خپل پلرونه او خپل مخکنی خلک هغه په دې لاره باندې مندلي دي، هغه هم دغه بوتانو عبادت کوي، وانا على آثارهم مهتدون، او خامخا د هغې پسې تګ او د هغې قدمونو پسې قدمونه یې ښودل، دا چې دی هدایت دی او دا لارې موندونکې هم دا لاره ده. نو هغې به دا ویل چې زمونږ نیکونو دا دومره کلونه چې دا عبادت کړی دی، اوس ته موږ ته نوي نوي خبرې کوي چې د یو الله عبادت وکړي. نه چې موږ خپل پلرونه او نیکونه په کوم عبادت باندې موندلي وو، نو هماغه شان عبادت کوو، اوس نوي خبرې سته نه منو. که اوس هم چې دی بعضې خلک چې هغې ته وویل چې یاره دا د الله سبحانه وتعالی وینا ده او دا هغه د رسول عمل دی، نو هغې وایي نه دا نوې قصې دي، او موږ چې کوم پلرونه او زموږ نیکونو څه کول نو موږ به هغه کوو. کله چې یو عاقل پوه شي چې زه په کومه لاره روان یم دا غلطه ده او صحیح لار ورته څوک وښیي، نو هغه به دا نه وایي چې زه دومره کلونه پرې تللی یم او اوس هم پرې ځم، نه، هغه به چې دی کومه ښه لار چې ورته وښودلی شي هغه لار باندې به ځي، او کومه غلطه چې هغه به پرېږدي. دا د سالم عقل او د فطرت چې دی همدا به تسلیموي چې کله عقل چې دی هغه سالم او روغ وي او فطرت چې دی هغه روغ وي. الله سبحانه وتعالی د دغه خلکو مثال ذکر کوي چې دا څنګه خلک دي، انهم الا کالانعام، دیو چې دی په شان د څاروو دي، بل هم اضل سبیلا، بلکې دوی چې دي د لارې په لحاظ زیات ګمراه دي د څاروو نه. څاروي چې په یو لار لاړ شي خپله لار پېژني، بیا خو دا داسې دي چې د هغې نه هم بتر دي. که چېرته دوی خپل عقل استعمال کړی او الله سبحانه وتعالی چې دوی ته کوم صلاحیتونه ورکړي چې هغه عقل دی، فطرت دی، سالم فطرت، شعور دی، نو دوی به د الله سبحانه وتعالی کوم آیاتونه دي او کومې نښې دي د هغې تحقیق به پېژندلی وی او هغه به پېژندلی وی او د هدایت لارې چې دی هغه به پیدا کړی وی. خو دوی چې دی د هدایت لاره موندنه کړه، هغه وجه دا وه چې دوی خپل عقل نه استعمالوه، او دوی ویل چې زموږ پلرونه په کومه لاره تللي دي نو موږ هم په هغه لار باندې ځو. نو د دې ټولې مسلې خلاصه دا ده چې شفاعت او سفارش چې دی دا د الله سبحانه وتعالی په اختیار کې دی. زمونږ هم دا عقیده او د الله سبحانه وتعالی د اجازت نه بغیر هیڅ څوک د چا سفارش نشي کولی، که هغه نبی دی، که ولی دی، که قاری دی، که عالم دی. د الله د مرضۍ نه خلاف هیڅ څوک هم د چا سفارش نشي کولی. نو که چېرته ته په دې وجه باندې د یو چا تعظیم کې او د هغې عبادت کې او هغه چې دی په سختۍ کې او په اسانتیا کې رابلي، د هغې دپاره قرباني ورکړې او نذرونه ورکړې چې دا به زما سفارش وکړي د قیامت په ورځ باندې، ستا سفارش دا نشي کولی. او دغه ټول کارونه چې د هغې دپاره کې دا عبادت دی او عبادت صرف او صرف دی الله دپاره کې. دویمه مسله محترمو زمونږ چې دی ننني درس کې هغه توسل او وسیله نیول.
د دې معنا دا ده چې انسان هغه الله ته په یو وسیله باندې ځان نږدې کړي. یو انسان خپل نیک اعمال پیش کړي چې کله د رب نه دعا کوي چې رب ما دا نیک عمل کړی د دې په واسطه باندې ته ماته دا راکه دا راکه او د دې شي نه ما وساته. دا چې توسل معنا همدا ده په قرآن کریم کې. دې کې چې به اقسام دي محترم دا په غور باندې واوري. ځینې به کې چې شرعي اقسام دي، شرعي وسیله او یا چې غیر شرعي وسیله. شرعي وسیله دا ده چې مؤمن مسلمان هغه په درې طریقو باندې وسیله پیش کوي الله سبحانه وتعالی. اولنې چې کوم موږ مخکې ذکر کړه خپل نیک اعمال به پیش کوي چې دا یو نیک عمل کړی دی نو چې کله دعا کوي د الله نه الله ته وسیله پیش کوي نو د خپل عملو ته پیش کوي چې یا رب ستا لپاره ما دا عبادت کړی دی نو په دې وجه باندې مالا دا خیر راکه دا خیر راکه او یا دا ضرر چې په ما باندې دی دا رانه لري. دویم چې دی محترمو هغه د الله سبحانه وتعالی په نومونو صفتونو باندې وسیله نیول. الله دباره ښایسته نومونه دي او اعلا او چت صفتونه دي. ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. الله ما په دغه اسماء او په دغه نومونو او په دې صفتونو باندې راوبلئ نو چې کلم ته الله ته وسیله پیش کړي نو د الله ښایسته ښایسته نومونه دي هغه ته پیش کړي چې یا رب ته رحمان ذاتي ستا رحم ډیر پراخه دی په ما باندې رحم وکړي. ته رحیم ذاتي، تواب ذاتي، ته بخنه خوښونکی ذاتي ما ته بخنه وکړي زما د ګناهونو. نو د الله نومونه یادول سره د معناونه او چې کله به ته دعا کې دغه نومونه الله ته وسیله کا چې ګوره ته د دې صفاتو خاوني او ستا دومره ښایسته ښایسته صفتونه دي، ښایسته ښایسته نومونه لري نو د دې صفتونو او نومونو په وجه باندې ماله دا خیرونه راکه او یا د دې شر او د دې مصیبت نه ما وساته. درېیمه وسیله چې ده محترمو هغه چې کله تا یو مسلمان سړی ولید او د الله نه یریدونکی دی نو تا هغه هم الله ته په وسیله کې پیش کولی شي. چې مثلا ته یو نیک انسان ته یو چې زما دپاره دعا وکړه هغه ستا دپاره وسیله شي الله ته او الله نه هغه ستا دپاره دعا وغواړي خو په دې شرط چې د هغه ژوندی وي موجود وي. نو چې وستلی قبر ته او ته چې دا د الله ولی دی او هغه وسیله کې نو دا وسیله چې د شرعي وسیله نه ده. دوه قسمه وسیلې چې دي یو په هغې کې شرکي ده او یو چې ده بدعي ده. بدعي وسیله چې ده محترمو هغه دا ده چې یو څوک هغه دا وایي چې د نبی په واسطه باندې یا د پیغمبر په واسطه باندې یا الله زما دا کار وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. څوک چې په وسیله کې هغه پیش کوي او دا ډیر خلک شته دي د عقاید شته چې هغه دا عقیده لري چې چېرته موږ په وسیله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش کو نو زمونږ دا حاجت به پوره شي. نو دا بدعي وسیله ده، دې نه ځان ساتل پکار دي. ځکه عمر رضی الله عنه چې دی هغه یو ورځ چې دی ویلي کله چې د الله نبی موجود و نو موږ به د الله نبی هغه په وسیله کې پیش کوو الله ته نو الله سبحانه وتعالی به موږ باندې باران کوو باران به وراو چې کله به موږ د استسقا لپاره دعا کوله. خو اوس چې دی موږ د الله د نبی تره چې دی عباس رضی الله عنه هغه ته د په وسیله کې پیش کوو. نو د حدیث نه دا خبره واضحه ده چې ګوره عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر ته لا نه دی چې هغه الله ته په وسیله کې پیش کړي بلکې د هغه تره ته لاړې چې هغه ژوندی و عباس رضی الله عنه او هغه چې دی مطالبه یې وکړه چې د دعا وکړه د الله نه چې موږ باندې باران راوورئ وچکالي ده. نو چې کلم ته وسیله کې یو څوک پیش کوي نو هغه به څه شی وي ژوندی به وي. مړي چې دی هغه به په وسیله کې نه پیش کړي او بل هغې دا مونه ویلی چې یا الله د دې نبي په واسطه باندې چې دلته موجود دی په قبر کې د دې په وجه موږ باندې باران وکړي نه. هغې د الله دین پیژنده او توحید عقیده پیژندله نو دې وجې نه چې دی هغه عباس رضی الله عنه خواته لاړې او د هغې نه چې دی
مطالبه وکړه چې دعا وکړه د الله نه چې باران وکړي. دغه رنګې دویم قسم چې دی هغه شرکي، هغه دا دی چې یو انسان هغه لاړ شي او قبرونو خواته هلته سجدې لګوي، هلته چې دی نذرانې ورکوي، هلته ذبیحې کوي، قربانیانې ورکوي، او د دې دا عقیده چې د دې کارونو په وجه باندې دا سړی به زما دپاره سفارش کوي. مخکې د هغې ذکر تیر شو چې دا د مشرکانو عقیده وه چې دا ولی، دا بزرګ، دا پیر، دا به زما دپاره څه شی کوي؟ سفارش کوي. دا کوم چې په قبر کې پروت دی او د قبر تعظیم د ده په زړه کې، هغې نه طوافونه کوي، د هغې نه چې دی نذرانې ورکوي. لکه دا زموږ په ملک شته دی، خلک چې دی مزارونو ته روان یم دې دپاره نذرانې هلته پیش کوي، منښتې مني، او څوک طوافونه کوي، څوک چې دی مالګې خوري، څوک ځان پورې ګډې مږي. دا ټول کارونه شته دی. نو داسې وسیله نیول دا بیا د شرک، د لوی شرک په زمرې کې راځي. نو دې نه چې دی ځان ساتل پکار دي. درېیمه مسله زموږ په درس کې محترمو هغه نن چې دا د قبرونو زیارت کول. د قبرونو زیارت کول ادیرو ته تلل چې دی په دې مقصد باندې چې کوم مړي هلته دي هغوی دپاره دعا غوښتل او یا ځان ته چې دی مرګ او اخرت یادول. دا یو شرعي طریقه ده چې کله انسان لاړ شي دې دپاره صرف په دې مقصد باندې چې یاره دې مړو دپاره دعا وکړمه، څوک وفات شوی دی یا نور عام مسلمانانو دپاره دعا وکړم، او یا چې دی دې دپاره چې زه ځان ته اخرت را یاد کړمه چې وګوره دا خلک ټول تلي قبرونو ته او سبا زم روان یم. نو انسان د غفلت نه راویښ شي او د الله دپاره عبادت شروع کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به ادیرې ته او د قبرونو والاو دپاره به دعا کوله. دا دعا د هغې نه نقل ده: السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د قبرونو زیارت چې دی دا هم په درې قسمه دی. یو خو دا شرعي طریقه چې انسان ادیرې ته په دې مقصد او په دې غرض باندې ځي چې د مړو دپاره دعا وغواړي د الله نه او ځان ته چې دی اخرت او مرګ را یاد کړي. او دا چې دی سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر کړی دی. حدیث کې راځي ما تاسو چې دی مخکې منع کړي وي د قبرونو د زیارت نه، خو اوس د قبرونو زیارت کوئ. ځکه دې کې درې فایدې دي. یوه فایده پکې دا ده چې انسان ته اخرت را یادوي، مرګ ورته را یادوي. دویم دې سره د انسان زړه نرمیږي. دریم دې سره چې دی د سترګو نه اوښکې ځي. انسان ته چې مرګ را یاد شي او قبرونه ویني، مړي ویني، نو انسان خپله زړه نرم شي چې یاره زما هم دې تر یو ورځ نه یو ورځ راتګ دی او دلته به راځم او ما څه به سوال جواب کېږي زما د ژوند. او چې کوم سترګو نه اوښکې لاړې شي د الله د یرې د وجې نه، نو حدیث کې راځي هغه سترګې اور چې دی نسیزي. نو د قبرونو زیارت چې دی په دې مقصد باندې کول دا یو شرعي طریقه ده او سنت طریقه ده. بدعي طریقه چې دی محترمو هغه دا ده چې انسان ادیرو ته ځي او هلته د الله سبحانه وتعالی عبادت کوي. دا مونځ چې دی دا د مړو دپاره نه کوي. یو دا ده چې انسان مړي ته سجده کوي، نه، خو دا په دې نظر دی او د ده دا ګمان او دا عقیده ده چې یاره دلته مونځ افضل دی، په پلانکي مزار کې مونځ افضل دی او په پلانکي کې چې دی هغه افضل دی. نو دا بدعي طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده چې په ادیرو کې مونځونه مه کوئ او په هغه مسجد کې مونځ مه کوئ چې کوم کې قبر وي. عائشه رضی الله عنها فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارو او دا دغه مرګ بیماری وه،
نو دا یې وفرمایل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. لعنت دی وي د الله په یهود او نصاراو باندې، هغوی څه کړي او د کمې وجې نه د لعنت وي د الله په دې خلکو باندې؟ ځکه چې هغوی د خپلو انبیاءو او رسولانو پیغمبرانو قبرونه چې جوړ کړي وو، عبادت خانې دې جوړې کړي وو، مسجدونه دې جوړ کړي وو، هلته به د الله عبادت کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ځکه کوله داسې نه چې زما امت هم دا کار وکړي چې د قبرونو نه مساجد او عبادت خانې جوړې کړي هلته عبادتونه کوي. او ډیر احادیث په دې کې راغلي دي چې په مقبرو کې تاسو منځونه مه کوئ، او دغه رنګې په هغه جوماتونو کې منځونه مه کوئ کوم هلته چې دی قبرونه وي. درېیمه طریقه چې دا هغه شرکي هغه دا ده چې یو انسان ادیرې ته په دې مقصد او غرض باندې ځي چې هلته د قبرونو تعظیم کوي او د هغې نه دعا غواړي، د هغې نه شی غواړي، دعا غواړي. او دا په دې نظر دی چې یاره دا مړی ماله فایده او ضرر راکولی شي، ځکه دا هلته ځي او د هغې نه دعا غواړي، خپل حاجتونه ورته پیش کوي، خپل مصیبتونه ورته پیش کوي، د دنیا او د آخرت خیرونه د دغه قبرونو نه غواړي، او یا چې دی د هغې دپاره نظر مني، او یا چې دی نور عبادات چې دغه انسان په ادیره کې کوي د قبرونو د عظمت د وجې نه، د لویوالي د وجې نه، نو دا به په شرک کې راځي. دا په څه کې راځي؟ د شرک په زمرې کې راځي. ځکه د عبادت لائق چې دی هغه څوک دی؟ یو الله سبحانه وتعالی. نو چې تا بل څوک شریک د الله سره، نو ته په لوی شرک کې واقع شو، او دا هغه ګناه ده چې الله یې کله هم انسان ته نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. او ما سوا د دینه چې نور کوم ګناهونه دي الله وایي زه چې چاله وغواړم هغې ته بخښنه کوم، خو مشرک انسان ته الله وایي زه هېڅکله هم بخښنه نه کوم کله چې د انسان د خپل شرک نه توبه ونه باسي د مرګ نه مخکې، او دا خپل شرک چې دی هغه پرېنږدي. څلورمه مسله محترمو نن چې دا هغه ویو او په هغې سره درس چې دی هغه بس کوو، هغه په قبرونو باندې آبادانې کول. په قبر باندې آبادي څنګه ده؟ مثلا یو انسان دی هغه مړ شو، نو ځینې خلک چې دی د هغې قبر هغه سیمټ کی، او یا ته دیوالونه چاپیر کی، او یا ته جنګلې چاپیرې کی. اسلام چې دی محترمو شریعت اسلامی په دې باندې امر کړی چې تاسو قبرونه باید څنګه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته وفرمایل، امر یې ورته وکړه چې لاړ شه هغه قبر مه پرېږده چې هغه چوتي د ځمکې نه ډېر اوچتي، هغه برابر کړه د ځمکې سره. نو د مسلمانانو قبرونه به څنګه وي؟ صرف دومره به وي چې پته لګي چې یاره دا قبر دی، دومره اوچت به وي. ځینې علما د 40 اندازه ښیي چې دومره اوچت به وي، په هغې باندې آبادانې کول او هغې نه چې دی دیوالونه چاپېرول، دا په شریعت اسلامي کې نشته دی. ودغه رنګ علي رضی الله عنه یو بل حدیث کې فرمایي، الحیاج الاسدي دا فرمایي چې ماته علي رضی الله عنه حکم وکړو، ماته وفرمایل زه تا د هغه کار دپاره لیږمه چې کوم کار ماته نبي کریم صلی الله علیه وسلم راسپارلی و. هغه کوم کار دی؟ الا تدع تمثالا الا طمسته. ته چې دی یو تصویر کوم چې رسم شوی به دیوالونو باندې دغه تصویرونه مه پرېږده، دا ټول ختم کا. او دویم کار ولا قبرا مشرفا الا سویته. او اوچت قبر چې دی هغه مه پرېږده، هغه چې که اوارې که. نو صحابه کرامو په وخت کې چې کوم قبرونه هغه اوچت وو، هغې باندې آبادانې وي، نو هغې وران کړه، هغې باندې رسول صلی الله علیه وسلم حکم کړی، او بیا د نورو صحابه کرامو همدغه عمل وو. نو په دې کې هم مسلمانان باید ډېر زیات خیال وساتي د دې چې د هغې قبرونو نه بالکل په شریعت باندې برابر قبرونه جوړ کړي. هغه داسې ده چې صرف یو لیش هغه د ځمکې نه اوچه دي چې پته لګي چې یاره دا قبر دی او دا لاره نه ده. یا په هدیره کې چې دی د بل قبر د یو قبر او د بل قبر چې دی هغه شناخت کېږي په دې باندې.
نور په دې باندې آبادین کول، دینه دیوالونه چاپیرول او جنگلې چاپیرول، دا بالکل جایز نه دي. الله سبحانه وتعالى نه دعا کو چې موږ ته صحیح عقیده هغه را نصیب کی او موږ ته علم نافع راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.